مخ او لاسونه مو داسې سپین کړئ. دا چې دالو خوراک زیاتې ګټې لري ځکه د پروټینو څخه په زیات اندازه سره د غني سرچینې په نوم یادیږي چې پروټین صحت ته زیاته ګټه لري. سره له دې چې د بدن لپاره ځینې نورې ګټې هم لري لکه د مخ د زوړوالي ګونځې د منځه وړل، مخ سپینول او په مخ باندې د اضافي خلونو د منځه وړل. د جوړولو طریقه: مخکې له دې چې د جوړولو طریقه پیل کړو، کم تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب، د ویډیو لاندې سور د سبسکرایب نشان ووهئ، په خوا کې نشان باندې کلیک وکړئ او بیا په آل باندې کلیک وکړئ او دا ویډیو در سره شیر کړئ. د اړتیا وړ شیان: نیم ګیلاس بې پوستکي دال، ویټامین ای کپسول، د ترخو بادامو تېل، الوویرا جل، 3 ګیلاسه اوبه، مکسر ماشین، نری څادر او په اخر کې یو کوچنی دیګ. لومړی به د دال ښه صفا کړئ، په اوبو کې به یې کېږدئ تر څو د تور پوټکی یې له منځه لاړ شي. د دې وروسته به د 4 ګیلاسه اوبو ته د نیم ګیلاس دال ور واچوئ. 4 ساعته به یې په دې کې کېږدئ تر څو ښه پاسته شي. وروسته د 4 ساعتونو یې د اوبو څخه دال راواخلئ، د دال د مکسر یا جوس جوړولو ماشین ته واچوئ. د اوبه چې 4 ګیلاسه اوبه مو کوم ور اچولې وي د دې نیمایي یعنې 2 ګیلاسه د دې ماشین ته هم ور اچوئ. ښه یې مکس کړئ تر څو دغه دال د نیمه کریم شکل غوره کړي. دا چې دا دال به ډېر کلک شکل غوره کړي، خو پاتې 2 ګیلاسه اوبه لږې لږې ور اضافه کوئ تر څو نرم شکل غوره کړي. بیا د یوه څادر په واسطه له دې څخه ټولې اوبه وباسئ، یعنې چاڼې کړئ تر څو په دې دالو کې اوبه پاتې نشي. کله مو چې د دې دالو څخه ټولې اوبه وایستلې، دغه دال بیا په اور کېږدئ. بیا د یوه چمچې په واسطه مکس کوئ تر څو د دې ښه یو نرم کریم شکل غوره کړي. بیا وروسته اور بند کړئ، بیا هم څه د چمچې په واسطه مکس کوئ تر څو ښه نرم شي. بیا یې په یو بوتل کې وساتئ. کله مو چې په یو بوتل کې دغه دال واچول، نو دې ته 2 د ویټامین ای کپسول ور اچوئ او یوه کشوغه د ترخو بادامو تېل ور اچوئ او یوه کشوغه د الوویرا جل ور اچوئ. ښه یې سره مکس کړئ تر څو ښه سره ګډ شي. د استعمال طریقه: نو دا چې کریم آماده شو، جوړ شو، نو تاسو که مخ غواړئ او یا لاسونه غواړئ سپینې کړئ، یا یې په مخ ووهئ او هم یې په لاسونو ووهئ. بیا یې پرېږدئ چې وچ شي. د وچوالي وروسته یې په تړمو اوبو ومینځئ، نو مخ او لاسونه به مو سپین شي. که غواړئ دا کریم بیا استعمال کړئ، نو دا کریم به د بوتل کې ساتل شوی کریم به وچ شوی وي، یا یې په اور په واسطه نرم کړئ او یا یې د ګرمو اوبو په واسطه نرم کړئ. بیا یې هم کولی شئ استعمال کړئ. نو هیله کوم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که خوښه مې وي لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کمنټ یې کړئ او دا ویډیو در سره شیر کړئ.